امریکا د افغانستان منځوي کول د چا په ګټه نه دي. امریکا وایي چې د نوي حکومت منځوي کول د هیچ چا په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په تازه څرګندونو کې ویلي چې په دوحه کې له افغان لوري سره د مذاکراتو پیل په دې معنا دی چې دوی په رسمیت پیژندل کیږي، خو مذاکرات او پالیسي به دوام کوي. د په خبره د نوي حکومت او افغانستان منځوي کول د هیچ چا په ګټه نه دي او په وینا یې که نړۍ غواړي چې ستونزې حل شي نو مذاکرات او سیاسي خبرې باید دوام وکړي. په دوحه کې د افغان لوري او امریکا ترمنځ د مذاکراتو نوی پړاو پیل شوی دی چې د امریکایي لوري په خبرو پر اقتصادي او همداراز د نجونو د زده کړو پر پیل به د دواړو ترمنځ خبرې کیږي. په دې خبرو کې د افغان لوري مشري د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي کوي او د امریکایي لوري مشري د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پر غاړه ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.